بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحیم الشرط والجزاء. دلته نو مصنف علیه الرحمه هغه احادیث پر وړي چې پاغه کې دو جملې وي چې په یو کې به شرط وي او دویم کې به جزا وي. داغه اول حدیث دا د من تواضع چا چې عاجزي وکړه لله د پاره د الله رفعه الله نو پورته بکی الله تعالی عزت باور کی دی کس لرا الله رب العزت. ومن وهغه څوک تکبر چې تکبر کی وضعه الله نو ذلیل بکی الله رب العزت. نو عاجزی کول پکار دی. نو چې کم کس عاجزی وکړه د پاره د رب العالمین نو هغه ته رب العالمین مرتبه ورکی بلندیانې به ورکی. چې کم کس تکبر ور کوي نو رب العالمین باغه ذلیل کی. من هغه څوک لم یشکر الناس چې شکر نه ادا کوي د خلکو، لم یشکر الله دا شکر نه ادا کوي د رب العالمین. ځکه چې یو کس د خلکو شکر نه ادا کوي نو دا به د عادت جوړ شي تر دې حده پورې ممکن ده چې دا به د رب العالمین شکر بم بیا نه ادا کوي. من لم یسأل الله څوک چې نه غواړي د الله رب العزت نه یغضب علیه نو رب العالمین دینه ناراضه وي. ځکه چې نه غوښتل د رب العالمین نه رب العالمین په دې باندې ناراضه کیږي. زمونږ ستاسو صفت دی چې یو کس یو دو ځلو غواړي نو مونږ بیا خفه کیږو، او رب العالمین داسې صفت لري چې په غوښتلو باندې خوشحالیږي. قرآن عظیم الشان کې رب العالمین فرمایي ادعونی استجب لکم، نو تاسو مانه وغواړئ زه تاسو ته قبلوما. نو من لم یسأل الله یغضب علیه چې څوک د رب العالمین نه غواړي نو رب العالمین ناراضه وي د دې کس نه. من انتهبا نهبتن فلیس منا چا چې ډاکه واچوله نهبتن په ډاکه اچولو سره فلیس منا هغه د مونږ نه نه دی. ځکه علماء کرام فرمایي چې د بل کس مال لوټول چې هغه مسلمان وي او که غیر مسلم وي دا حرام دی. نو که دا حرام دی نو چې د بل کس حقوق پایمال کیږي کنه د بل چا پیسو باندې ډاکا چول داغه په مال باندې نو دا نه دی کول پکار. نو من انتهب نهبتن فلیس منا چا چې ډاکا واچوله په ډاکا چولو سره رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه مونږ نه دی. من دل څوک چې دلالت کوي اوخی علی خیر یو علی خیر خیر فله شته دی دلره مثل اجر فاعله پشان د اجر کوونکی. یو کس ته د نیک لاره وښودله چې دا مونځ طریقه داسې ده مونځ زده که سبق دې ورته وښودلو قرآن عظیم الشان دې ورته وښودلو چې په دې باندې عمل کوي نو چې څومره اجر او ثواب هغه ته میلاویږي نو رب العالمین به هغه اجر او ثواب تا ته هم درکوي. من حمله چا چې اوچت که علینا په مونږ باندې السلاحه اسلحه فلیس منا هغه د مونږ نه نه دی. من هغه څوک صمته چې خاموش پاتې شو نو نجات اومیندلو چا نجات اومیندلو چې څوک خاموش پاتې شو. تاسو په اوریدلی وی جبه هم قلا ده هم بلا ده. نو جبې د وجې نه ډېر خلک بیا داسې په کارونو کې پروزي چې بیا ځان نشي خلاصولی. نو من سمته نجا څوک چې چوپ پاتې شو هغه نجات وموندلو. ومن تشبه چا چې مشابهت کو بقوم یو قوم سره فهو منهم دا د هغوی نه دی. د دې حدیث شریف نه دا معلومیږي یعنی چې یو کس یو قوم سره مشابهت کوي
نو دا به د هغوی نه وي. که د فاجرانو سره هغه مشابهت اختیاروي نو چې څنګه هغوی ته عذاب ملاویږي نو ده ته به هم ملاویږي. همدغه رنګې که یو صالح سړی و د هغه مشابهت اختیار کړي نو دې ته ممکه اجر او ثواب ملاویږي چې څومره هغه بل کس ته ملاویږي چې کم کس د یعنی دا مشابهت کوي. من یحرم الرفق څوک چې محروم وي د نرم عادت نه نو یحرم الخیر نو ټول د خیر کارونو نه هغه محروم وي. ځکه محروم وي چې یو کس نرم عادت نه لري نو هغه سره خو څوک صحیح خبرې کولی نشي. نو چې خبرې کولی نشي نو هغه ته یعنی د هر یو خیر کار نه هغه محرومه دی. من اراد الحج څوک اراده لري حج فلیعجل نو هغه د جلدی کوي ځکه چې نیک کار دی جلدی وکا. حدیث شریف کې راځي بادروا بالاعمال وی تاسو مخکېوالی کوئ په نیک اعمالو کې په نیک عمل کې چې هر یو وي صدقه وي هر څه وي په هغه کې جلدی کول پکار دي. من غشنا چا چې ملاوټ وکړو خاننا خیانت وکړو فلیس منا هغه د موږ نه دی. ملاوټ په هر څه کې کېږي په یو کې کېږي یعنی یو شی داسې نشته نن سبا زموږ په معاشره کې چې په هغه کې ملاوټ نه کېږي په هر شي کې ملاوټ کېږي. نو فرمایي چا چې ملاوټ وکړو من غشنا خاننا چا چې خیانت وکړو فلیس منا هغه د موږ نه دی. من جهزا چا چې تیار کو غازیان یو غازی فی سبیل الله د الله رب العزت په لاره کې فقط په تحقیق سره غزا یو کده. ومن او هغه څوک خلفه چې خلیفه وګرځي غازیان د غازی فی اهله په اهل دده کې فقط په تحقیق سره غزا د هم غزا وکا. نو دلته اوس دا فرمای چې یو کس جهاد د پاره یو کس تیار کو غازی نو په تحقیق سره تا هم غزا وکا یعنی تا تم هغه اجر او ثواب ملاو شو. او یو کس ته جهاد د پاره لاړو او ته هغه د پاره دې د پاره پاتې شوی چې د دې کور اهل و عیال د بچو خیال و ساتي د نان نفقه ورکې نو په تحقیق سره تا هم غزا وکنو تم دې د پاره پاتې کنه د دې خیالو کې نو تا ته هم رب العالمین اجر او ثواب درکړي چې څومره یې هغه غازی ته ورکړي. من سکن البادیه چې څوک اوسیږي په بانډه کې نو جفا نو بېوفایي پیدا کیږي. ومن اتبع چې څوک تابع شو الصید د ښکار غفله نو غافل بشي. ومن اتى السلطان چې څوک راشي باچا ته نو افتتنا نو آپ فتنه کې واقع شو. نو دلته درې خبرې وکړه چې څوک باندې ته یعنی باندې کې اوسیږي هغه بې وفا کېږي. نو وجه دا وي علما کرام فرمایي چې دی علماو سره ډېره ناسته پاسته نه وي نو دې د وجې نه دا ویلي. ومن اتبع الصید غفله چې څوک تابع شو د ښکار نو هغه غافل شو یعنی ښکار کول صحیح دی ښکار کې څه ممانعت نشته یعنی بس ټول ورځ ښکار کې او عبادات نه کې مراد تېنه دا دی. ومن اتى السلطان افتتنا چې څوک باچا ته رالو آب فتنه کې واقع شي. باچا ته راتلل که نیک عمل یو بیا خو صحیح ده که بد عملو نو که ته به هغه مخالفت کې نو بیا هغه تا دپاره د سر جوړیږي. نو که راتل باچا ته که نیک عملو خو صحیح ده او که بد عملو نو بیا هغه ته تلل چې دي دا صحیح نه دي. او بیا علماء کرام فرمایي چې کم باچا امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي د هغې حاضري کول د جهاد نه هم افضله ده چې د هغې ته لاړ شي. من هغه څوک صله چې مونځ کوي یرایي د ریا دپاره فقط په تحقیق سره اشرک هغه شرک کوي. ومن صام یرایي څوک چې روژه نیسي د ریا دپاره فقط اشرک په تحقیق سره هغه شرک وکړو. ومن تصدق یرایي څوک چې صدقه کوي د ریا دپاره فقط اشرک په تحقیق سره هغه هم شرک. او بیا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي من رغب چا چې اعراض وکړو عن سنتي د سنت زمانه فلیس مني هغه د موږ نه دی. من هغه څوک عزا
چې تعزیت یې وکړو ثقله د هغه ښځې چې زوی یې وفات شوی وي چې ماشوم یې وفات شوي نو د هغه تعزیت دې وکړو هغه له دې زړه ورکړو تسلي دې ورله ورکړه نو کوسی بردن فی الجنه وابچولی شي یو څادر په جنت کې نو رب العالمین به تا ته دا مقام درکړي من قتل چا چې قتل کو معاهدا یعنی یو معاهده ورسره شوي وي ذمي یعنی ټیکس ورکوي باچا ته یا سبل معامله وي نو هغه به نه قتل کې نو لم یرح رایحة الجنه نو هغه به محسوس نه کی بوی د جنت چې چا ذمي لره قتل کو هغه کس چې هغه ټیکس ورکوي من یرید الله به خیرا چاله چې اراده وشي د الله رب العزت د خیر نو یفقهه فی الدین نو هغه ته پوهه ورکوي په دین کې نو علما کرام د خوشحاله شي چې هغوی ته رب العالمین پوهه ورکړې ده نو رب العالمین ورته د نیک اراده ده من هغه څوک صلی علیه چې درود ووایي په ما باندې واحدتا یو ځل نو صلی الله نو رب العالمین رحمت لیږي علیه په دې باندې 10 لزل من بنا څوک چې جوړ کړي لله د پاره د الله تعالی مسجد جمعات نو بنا الله جوړ وکړي الله رب العزت له دلره بیتن کور فی الجنت په جنت کې من صنع الیه معروف چا سره چې نیکی وکړې شي فقال لفاعله دی وی کوونکي لره جزاک الله خیرا الله دې تا ته خیر بدل درکړي فقد په تحقیق سره ابلغ ورسېدو فی الثناء په ثنا کې نو دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هم عادتو نو خلکو ته به بیا سویل جزاک الله خیرا نو رب العالمین بدله چې وي هغه بیا ډېر لوی وي دنیا آخرت کې به تاسو بدلې درکړي من هغه څوک کانه چې وي ذا وجهین دو مخیزه فی الدنیا په دنیا کې نو کان له وی بدل یوم القیامت په ورځ د قیامت کې لسان جمع من نار د اورنه نو کم کس چې دو مخیزه وي ستا په مخ کې تا د پاره وي بل ته مخ کې بل چا د پاره وي منافقت کوي نو حدیث شریف کې راځي نو لسان من النار په ورځ د قیامت کې به د جبه د اور نه وي من رأى چا چې وکتلو عورتا عورت لره او دا عورت داسې و چې د واجب و پټول نو فسترها پټی که دی عورت لره نو کانا کمن احیا موعودتن نو دا داسې شو چې دی خخشوی ماشومی ژوندې کو کانا کمن احیا موعودتن یعنی ژوندې خخشوی ماشومی څه شی کو هغه را ژوندې کو من رأى عورتا فسترها کان کمن احیا موعودتن یعنی کان کمن احیا پشان د دې چې دی ژوندې کو هغه جنې چې ژوندې خخه کړې وه هغه جنې چې ژوندې خخه کړې وه کان کمن احیا موعودتن یعنی ژوندې مخکې په زمانه د جاهلیت کې به ژوندې خپل ماشومان خخول یعنی هغه ژوندې کنو دومره دی لوی کار وکړو من حزنا چا چې محفوظ ساتلو یا ایثار کو لسانه جب خپل نو ستره الله عورته نو پرده به واچي الله تعالی د په عیبونو باندې ومن وغسو کف چې ایثار کی غضبه غوسه خپل نو کف الله عنه عذابه نو ایثار وکي الله رب العزت دنه عذاب یوم القیامت په ورځ د قیامت ومن اعتذر او څوک چې عذر پیش کړي الله تعالی نو قبل الله عذره نو قبول وکي رب العالمین عذر نو دومره فضیلت دی من سئل چا چې سوال وکړو عن علم د علم نو علمه نو دې ته پته وه ثم کتمه بیا یې پټ که نو الجمه واګي به واچولی شي یوم القیامت په ورځ د قیامت بلجام من نار هغه واګي چې د اور نه وي ډېر خلک مسلې دې دپاره نه بیانوي چې زما به د جومات نه وباسي یا بل څه حق بیانوه